بی د یو سړي بیبي چې ده هغه هم نګرانه ده نګهبانه ده په خپل کور د خاوند باندې د دې د خاوند چې کوم کور دی په هغې باندې دا نګرانه ده وهي مسؤولة او تپوس به د دې ښځې نه کېږي د دې خپلې کور د دې خپل کور به تپوس ترې کېږي الا وکلکم راع نبي علیه السلام فرمایي خبر ده تاسو ټول چې دی نو نګرانان یې نګهبان یې وکلکم مسؤول عن رعیته او د ټولو نه به تپوس د خپل رعایا کېږي د خپل کور او د خپل ماتحتو به ترې تپوس کېږي دا رعایي چې د ما تاسو ته ووایي دا شپنکي ته وایي او شپنکی هر وخت د خپلو ګړو بیزو په فکر کې که تاسو خیال کړی وي چېرته دا شپنکي ګړې بیزې د سړک ته راوباسي نو کله یوې پسې منډه وایي کله بل پسې منډه وایي چې ګاډی ونه وایي یو ګاډي والا هم لار ورکوي هغه سره غم هر وخت د خپلې ګړې او د خپلې بیزې او د خپل کنډک هغې ورسره غم وي دکه شان په بنده هم ذمهداري راځي د خپلو بچو ورسره غمي د خپلې کورنۍ ورسره غمي د خپلې علاقې ورسره غمي چې څوک د څومره چا مشر وي نو د هغې ورسره غم وي نو که چېرې دا ذمهداري بنده محسوس کړي نو د ټولو نه ګران کار نګراني ده مشري ده مشري ډېر ګران کار ده او که چېرې د دې اصلي حق ادا کول شي چې دا بنده د دې حق ادا کوي یقین وشئ کوي که څوک په مینت باندې او په جرګو باندې ومه مشرای ته تیار شي مشرای ته هېڅوک نه تیاري ډېر ګران کار دی خو چې دا کله تیارېږي خلک غواړي چې موږ له دا مشري راکړي دی د هغې کار دومره خیال نه ساتي دی غواړي چې زما ته مشري میلاو شي چې زما ګټه وشي ګنې چې د دنیا پایده پکې نه یو انسان په ځان باندې په زوره څنګه بوج اچوي ډېر ګران کار دی د کور په یو مشر باندې د هغه د کور ذمهداري ده د خاندان په یو مشر باندې د هغه د خاندان ذمهداري ده د علاقې او د کلي په ممبر باندې او په مشر باندې د هغه د کلي ذمهداري ده دکه شان ورپسې ځئ که یو سکول کې هیډ ماسټر دی په هغه باندې د خپل سکول ذمهداري ده که د کالج پرنسپل دی په هغه د خپل کالج ذمهداري ده که د اسپتال ایم ایس ورته وایي هغه دی په هغه د خپل اسپتال ذمهداري ده دا ذمهداري داسې نه ده که څه قسمه نقصان کېږي ټول به د سر له راځي او د ده نه به تپوس کېږي نبي اسلام فرمایل وهو مسؤول دی به مسؤول د نه به تپوس کېږي لکه ګورئ په دې سکول کې د کلاسونو کې منیټري نو استاد د ټولو هلکانو نه تپوس نه کوي هلکه منیټر راړه ماله څوک نه دی راغلی دغه شان زمونږ په مدرسو کې وموه یو چې دی نو هغه مقرر کړی مشر امیر مقرر کړی دغه شان د تبلیغ په سکول کې وموه هیډ ماسټر وي کالج کې پرنسپل وي په اسپتال کې ایم ایس وي که په سکول کې څه قسمه نقصان کېږي هغه ټول تپوس به الله رب العزت د هغه هیډ ماسټر نه کوي د کالج به د پرنسپل نه کوي د اسپتال به د هغه د مشر نه کوي د ناظم نه به د خپلې علاقې کوي د وزیر نه به د خپلې علاقې کوي د ګورنر نه به د خپلې صوبې کوي د وزیر اعظم او صدر نه به د خپل ملک تپوس کېږي او ډېر ګران کار دی بیا چې څومره دا ذمهداري سیوا کېږي دومره مشکل پیدا کېږي که زموږ نه د یو کور تپوس کېږي موږ به څه جواب ورکوو موږ به څه کوو دغه شان بیا د یو مدرسې د محتمم نه به تپوس کېږي نو مدرسې د محتمم نه به تپوس کېږي باقاعده چې تا دا مال په صحیح ځای کې خرچ کړی دی او که نه زمونږ د دې
مدرسو کې چې کوم ډېر لوی شخصیت او هستی هغه تیر شوی دی هغه مولانا یوسف بنوري رحمت الله علیه د بنوري ټاون بانیو نیو ټاون کوم مدرسه چې وه جامع علوم اسلامیه د هغې بانیو او رئیسو مؤسسو د هغه ناشنا واقعات دي یو خو هغه دومره الله والا چې په هغه غلبه د الله رب العزت د احکاماتو دومره سیوا وه چې هغه به د بنیان وړو خیال نه ساتلو بنیان دی خپل کار کوي زه به الله له جواب ورکوم نو یو سړي ورله یو سیټ ورله پیسې راړې او ډېرې پیسې وې هغه وخت سره وی دا مدرسې دپاره واخله نو حضرت ورته وفرمایل وی الله دې قبول کړي خو ځان له دې څه خوښ دی جنت دې خوښ دی او که جهنم دې خوښ دی نو هغه سیټ ورته وویل صاحبه زه پوه نه شوم ما له خو دعا د جنت کوي الله دې ټول مؤمنان مسلمانان وی د جهنم نه وساتي تاسو ولې ماته داسې خبره کوئ زه پوه نه شم حضرت بنوري رحمت الله علیه ورته بیا وفرمایل چې نه ته ووایه که نه چې څه دې ځان له خوښ دی هغه مجبورن وی جنت مې خوښ دی دا خو خود وام او وی ما له دې څه خوښ دی وی حضرت تعالی خو مې اول کې جنت خوښ دی وی نه که نه که ما له دې جنت خوښ و ما له به دې دا پیسې نه راړې غم دې خو زما په سر راوغورځو تا خو ځان د خپلو پیسو نه خلاص کړو بس تا خو صدقه ورکړه اوس تا نیت ته به کتی شي چې تا پیسې حلالې وې تا د الله په لار کې ورکړې ځکه تا په لاره څوک خبر نه کړل ما له دې راړې او زه خبر شوم خو زه خو تا بیا نه وینم خو ستا چې کومې پیسې ما له راکړې نو هغې باندې خو به صرف ستا بس رابطه زما پورې وه چې ما ته دې صحیح راورسولې په غلط ځای کې دې ورنه کړې وې اوس وې ما ته ګرانه ده چې ستا دا یو روپۍ به زه په صحیح ځای کې ورکوم او خرچ کوم به نو وی که زه ستا په دې پیسو کې په یو ځای کې هم خطا شوم ما په غلط ځای کې په هیره باندې هم او په غلطۍ باندې هم دا پیسې دا مې غلط ځای کې استعمال کړې ته به جنت ته ورشه زه به دوزخ ته ورشم بس هغه سیټ جړل الله والا داسې سیټ جړل چې داسې او حضرت ډېر جلالي و وی عمر له خلک وی مولانو باندې بوج غورځوي مولان خوشحالېږي ورنه د ټولو نه ګران کار دا دی چې هغه پیسې لګول دي استعمالول دي په ځای باندې خرچ کول دي د هغې تپوس به کېږي د جومات د بانی او د جومات د جوړونکي د هغه نه به د جومات د سیس تپوس کېږي د محتمم نه به د خپلو طالبانو تپوس کېږي د پیرانو صاحبانو نه به د خپلو موریدانو تپوس کېږي د څه وخت خو مولا نه دی ضایع کړی چې نه دې شوه کولی اسلام ورته به دې ویلو چې مه راځه که نه ډېر مشکل کار دی خو چې ذمهداري ختم شي نو بیا تعداد ته خیال شي چې یاره دوره دي په اسپتال کې به ایم ایس وای زما په دغه کې اسپتال کې چې دي نو دومره بیډونه مریضان دي او د دوره علاج جاری دی او دا پته ورته نه لګي چې دوایي ورته صحیح رسېدلې ده او که نه محتمم وایي زما مدرسه کې دوره طالبان دي پیر وایي زما دومره موریدان دي په زرګونو موریدان دي دا یې به تپوس کېږي د یو څیز به تپوس کېږي وی هم هغه څوک دي چې بس څه غم یې نه سپک دستې ورشي ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ته خپلې بیبي وی ابو الدرداء وی دا پیسې ځان سره ږده ځان سره پیسې جمع کو که نه جمع دې له مه کو چې ګنې تا نه ته به جمع کې پیسې مال به در سره راشي دومره خو کو که نه چې زمونږ خو پې وخت تېرېږي وی ام الدرداء
پیسې ځکه نه جمع کوم چې دا را باندې بوج کېږي. وی ولې؟ وی مخکې راته ډېر لوی سفر پروت دی او یو غټ غر دی په منځ کې. نو زه چې په هغې ځم نو ما سره چې سامان ډېر وي نو زه په هغې نشم تللی. وی ته به را سره ومې؟ هغې ورته وی ښه. نو وی ستا څه خیال دی امید دردا چې بنده ته ډېر لوی سفر پروت وي او بنده ځان سره بړستنې او طلایانې او کډې او ایسته را ایسته د چمګاونډ څیزونه را جمع کړي، پزول پزول څیزونه یې را جمع کړي، پنډې تړلې. نو خلک ورته بېوقوف وایي او که نه وایي خدای بنده سامان کې کمې راوله، که څه نه شي وړی مې وړاړو، بې ضرورت شی خوړو وړمه. وی وی چې مونږ په دې غر باندې پورې کېږو نو که مونږ سره سامان ډېر نو مونږ به په ګرانه ځو که په اسانه وي په ګرانه. او وی چې نی را سره وی ډېر په اسانه به ورشو. وی امید دردا زما هم دغه خوښه ده. مونږ ته د قبر مرحله پاتې ده، د قیامت ځای راته پاتې ده، مرحله پاتې ده. میزان په تله باندې به الله بالله وخودرولی یو چې دا مو څه کړي دي، دا مو څه کړي دي، دا مو کوم ځای نه ګټلي دي، دا مو کوم ځای کې خرچ کړي دي. امید دردا خوښه دې نه ده چې اس را سره نی او بس سیده روان شو. الله راته وایي چې ځئ تاسو سره څونه نو حساب به رسي. امید دردا ورته وایي بلکل خاوند زما دقه شان خوښه ده لکه دا ستا چې خوښه ده. هغه صحابه و بیبیانې ولې الله رب العزت هم د هغې په شان ورکړې وې. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکان سړي چې دي دا د پاکو ښځو لپاره او پاکې ښځې د پاکانو سړو لپاره. دې کې ټولې خبرې رالې. نو الله رب العزت هغې پاکان پیدا کړي و، بیبیانې ورله هم هغه شان ورکړې وې. هغې ورسره بلکل په هغې کې څه جنګ جګړه ونه کړل. وي زما هم دقه شان خوښه ده. سپک دست ژوند ډېر زیات ښي. سپک دست ژوند چې بنده به هسې بوج پې نه وي، مالونه ورسره او حسابونه کتابونه ورسره نه وي. دا بنده د هر څه نه وباسي. ما هیچ ندارم غم هیچ ندارم. یو شاعر عجیبه شعر ویلی دی. ما هیچ ندارم غم هیچ ندارم، دستار ندارم غم پیچ ندارم. ما سره هیڅ نشته نو غم را سره هم داسې نشته. پټکۍ مې نشته نو د تاول او غم را سره هم نشته. د طالبانو ته را پټکۍ لویه مسله وي. 10 منټه نه 20 25 منټه او 10 نیمه ګنټه د دی په پټکي ول باندې لګي چې دا اوس څنګه دی، اوس څنګه راغی. ډېر ګران کار. ولې مطلب دا دی چې اس نی نو اس غم بني، چې پټکۍ نی نو د تاول غم به سي. دغه شان چې مال نی نو هیڅ بني، چې مال وي نو غم دی، او چې مال نی نو د هیڅ غم نشته. بس خبره ختمه. نو مال څه بد شی نه دی. مالدارو له دې الله رب العزت د سخا صفت ورکړي. خو پوج چې څومره کمیږي نو دومره ښه کېږي. چې څومره دا بعضې خلکو ځان ته لوی دین کتلی، هر څه په خپله حساب کتاب کوي. په کار دا ده چې چا حق دی ورسره چې هغه وله ورکړي ځان خلاص کړي. د دی تپوس به زموږ نه کېږي. دا چې د بچو څوک وادونه زر زر کوي یا تلوار پې وکړي نو دا ښه ده. ځان د غمه بې غمه کې په هغه ذمه داري راشي، د ده د سر نه ذمه داري ختم شي. نو ډېر لوی بوج دی ګوره په هر چا. مونږ ټولو ته نبي علیه السلام فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تاسو ټول ګوره شپن کیئ. تاسو وګورئ په ځا باندې به د چا بوجي، په چا به د چا بوجي. د هغې تپوس به درنه کېږي. خو د هغې د تپوس به د نان نه پې کې یوازې نه کېږي، د هغې د هر څیز تپوس به کېږي. د ماشوم تربیت دې صحیح کړی و که نه، څنګه وله کړو، څه دې ورله کړو، د څه لپاره دې وله کړو. ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې نن د ټولو نه سیوا تربیت دې ته ویلی شي چې د ماشوم د خس نه خس کول او د ښه نه د ښه تعلیم، د عصري تعلیم غم وشي. وایي دا ډېر لوی بوج دی راباندې. وایي چې دا هلک نه فارغ شي. د هغه د دین باره کې هیڅ قسمه فکر نه. دا ورته بلکل د ړندو کڼو د شلو ګوډو کار ښکاري. په کار خو دا ده چې موږ د خپلو ماشومانو، د خپل کور والو د هر څه غم وکړو او د هغې د تربیت
په حوالې سره د هر څه غم او سړي یوازې نه زنانه هم په خپل ځان باندې سوچ وکړي چې په ما باندې د دې خاوند کم امانتونه ماته پرېښودي دي. لکه اوس موږ تاسو دلته یو کور کې زنانه چې دي هغوی ته موږ هر څه حواله کړي دي، د هغوی خوښه ده، هغوی به د هغې غم کوي، د هغوی فکر به کوي، سوچ به کوي. دکه وجه ده چې بزرګان او فقیران وګورئ نو هغوی ځان د دې دنیا د ډېرو خبرو نه بېغمه کوي، نه کوي داسې خبرې، هېڅ ورسره غم نه. او نقصان کې بنده هغه ځای کې واقع کېږي چې کله په ده ذمهداري ډېره راشي. او دویمه په دې حدیث کې دې ته اشاره ده چې یوازې بل ته اشاره نه دي کول پکار چې په ده باندې زمونږ حق دی، خپل ځان ته هم اشاره کول پکار دي چې په ما باندې هم د چا حق دی. موږ لکه د ملک غم کوو چې ملک خراب شو او د حکومت د طرف نه خراب شو، د حکومت خراب دی، او د خپل ځان باره کې مو سوچ نه دی کړی چې موږ یو کور نشو کنټرول کولی، موږ نه به د خپل کور تپوس کېږي، موږ نه به د خپل حاکمي وقت تپوس نه کېږي، د حاکم نه به زموږ تپوس کېږي. موږ ټوله ورځ که د هغه په سر باندې اړم یو تبصرې کوو، که دا حاکم وي که بل وي که بل وي، هغه د سیاسي خلکو کار دی چې هغوی پې تنقید کوي نو هغوی له حق حاصل دی. خو ما تعالی پکار دی چې موږ په خپل کور باندې په خپل ځان باندې سوچ وکړو زما په سر څومره ذمهداري ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا قول تاسو کتلی دی چې امیر المؤمنینو نو دا به وي چې عمر نه به تپوس کېږي د هغه سپي چې د دریای فرات په غاړه باندې هغه ناست دی، اوبه ورته نه دي معلومې او هغه د تندې مړ شو، د عمر نه به د هغه تږي سپي تپوس کېږي، د تږي سپي. نو چې ذمهداري شي نو موږ نه د حاکم وقت نه به د سپو پیشوګانو تپوس کېږي، او چې ذمهداري ختم شي نو بیا خو بس د انسانانو هم هغه تپوس نه کوي. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. نو هر چاله د خپل ځان باندې سوچ پکار دی، فکر پکار دی، په هر څیز کې ډېر احتیاط پکار دی، او په موږ باندې ذمهداري په هر چا باندې نه، ظلمي دی دا نه وایي چې په موږ د چا ذمهداري ده، په ده باندې هم د خپل ځان ذمهداري ده، دی به خپل ځان خیال ساتي. نبی علیه السلام وفرمایل تاسو به ټول د خپل ځان په کور باندې نگهبان یې، نگرانان به یې، تاسو نه به د خپل رعیت تپوس کېږي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي سليمان مالك بن الحويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. دا اخیری راوی چې دی ابو سلیمان مالک بن حویرث دی، هغه فرمایي چې موږ نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو او موږ ټول ځوانانو، ونحن شببة، موږ ځوانانو، ځوانان مطلب دا دی موږ یعنی بوډاګان نو، ځوانانو، متقاربون یو قسمه ځوانانو، لکه ټول د یو عمرو، د یو عمر ځوانانو. فاقمنا عنده 20 لیلة، موږ نبی علیه السلام سره 60 شپې تېرې کړې، 60 شپې، 60 شپې مطلب دا دی 60 ورځې شپې موږ تېرې کړې نبی علیه السلام سره. فظن ان اشتهینا اهلنا، نو نبی علیه السلام دا خیال وکړو چې راته ښکاري د دی کور تړه شوی دی، ولې ودونه یې کړي دي او ځوانان دي نو د دی به کور تړه شوی. فسألنا عن من ترکنا فی اهلنا، نبی علیه الصلاة والسلام موږ نه تپوس وکړو چې موږ خپل کور یعنی خپل رستو څوک پرېښودي دي، موږ ورته ووایو. فاخبرناه، موږ ورته ووایو، چا ورته وایي زموږ ودونه شوي دي، چا ورته وایي زموږ ماشومان دي، چا ورته وایي زموږ کورونه دي. وکان رفیقا رحیما، الله اکبر، وکان رفیقا رحیما، و نبی علیه السلام په موږ باندې ډېر زیات رفیق، هسې هم رفیق و، ډېره مهربانه و، رفیق و نبی علیه السلام ډېر نرم دل، زړه یې ډېر نرم و نبی علیه السلام، رحیمه او ډېر زیات مهربانه، د هر څیز به خیال ساتلو، د خلکو د کور به هم خیال ساتلو، د هغوی د ځوانو به هم خیال ساتلو، د هغوی د هغې حالت به هم خیال ساتلو.
نو نبی علیہ السلام فرمایل فقال وی فرمایل ارجعوا الى اهلکم بس کور ته ورشئ تاسو کور ته ورشئ په مونږ پوه شو بل لا نښې کېدی شي علامې دا مونږ د طالبانو خبرې چې مونږ بیا هغې کې مسایل حل کوو فعلموهم ومروهم نبی علیہ السلام مونږ ته وفرمایل وی کور ته ورشئ او تعلیم هغې خپلو ښځو له هم ورکوئ بیبیانو له هم ښه علم ورکوئ تعلیم وله ورکوئ خبرې ورته وکوئ او ښې خبرې ورته وکوئ وصلو او مونځ کوئ کما رأیتمونی اصلي لکه چې څنګه ما مونځ وکړو تاسو ولیدم څنګه چې ما مونځ کوو داسې مونځ تاسو هم کوئ فاذا حضرت الصلاة هر کله چې تاسو ته مونځ وخت راشي په لاره باندې یا په خپل کلي کې هم فلیؤذن لکم احدکم نو تاسو کې د یو کس اذان وکړي ولیؤمکم اکبرکم او تاسو کې د امامت وکړي په تاسو کې مشر او عالم د تاسو نه بس دا یې درته تعلیم ورکړو نبی اسلام ورته وفرمایل کور ته ورشئ هغوی ته هم ښکلې خبرې وکئ او خپله هم ښه کارونه کوئ او چې کله د مونځ وخت در باندې راشي نو مونځ کوئ اذان کوئ بیا مونځ کوئ یو دې درکې اذان وکړي بل دې درکې مونځ وکړي څوک چې مشر یې درکې عالم وي هغه دې مونځ وکړي د اذان دپاره یو نه وي او د مونځ دپاره یو وي ولې په اذان کې احکامات نشته په مونځ کې احکامات دي د هغې دپاره مشر عالم او معزز هغه سړی پکار وي چې وي په مجمع کې څوک عالم وي قاري وي حافظ وي مشر وي دا ټولې خبرې پکې موجود وي نو هغه مخکې کوي خو که په دې کې هر یو موجود وي نو هغه مخکې کوي ګنې بیا چې څوک وي نو بس هغه دې مخکې شي یو دې مخکې شي نور دې ورپسې ودرېږي نو نبي علیه السلام موږ ته وفرمایل وي چې کور ته ورشئ ډېر یې نرم دله وګوره دا مالک بن حویرث وایي و نبي علیه السلام ډېر نرم دله په موږ خفه شو چیرې دی به کور ته هم ځي که نه کور والا به یې په تمه انتظار به کوي د دې نه یو دا مسله هم معلومیږي چې بندله د خپل کور نه ډېر زیات بهر پاتې کېدل نه دي پکار خو هغه صرف زمونږ په دې لاره کې نه خلک خو زمونږ دې ته وایي چې یاره 4 میاشتې که د زنانه بیبي اجازت وي 4 میاشتې هم ټیک خو بعضې خلک دا وایي چې ګنې دا صرف د دیني سفر کې تبلیغ لځي سالک چې خانقاه ته ځي طالب چې مدرسې ته ځي نو دله څومره وخت پاتې کېدل پکار دي که د واده یې کوري یوازې دې کې نه دا دوبۍ ته چې ځي انګلینډ ته دی نه هم خیال ساتل پکار دي هغې کې خو بعضې د خدای بانیان ډېر ظلم کوي 8 کاله 10 کاله 12 کاله 4 شپږ کاله دا خو پکې ډېر وي 10 کاله پس هم راغلي دي خلک پکې دی هم وایي زما کور شته ډېر ظلم دی بله موده خلکو تېره کړې ده د علم نه او د دین نه لرېوالی چې دی نو هغه لوی زناورتوب دی نو که په دوبۍ کې څوک په بهر ملک کې وي هغوی له پکار دي چې یو خو د خپل کور د طبع مطابق دغه خپله چوټې تېروي او دویم نمبر دا چې په دغه کې هم داسې طریقې سره د خپل کور تپوس کوي چې هغوی ته دا احساس نه کېږي چې هغه بهر دی دا ټلیفون خبرې هم ښې دي په دې سره هم د کور والو تسلي کېږي هغه مسافر نه ګڼي پخوا به خلکو ډېر وخت تېرولو بهر جاهلیتو نو ډېر وخت به یې تېرولو نو نبي علیه السلام دا وفرمایل چې تاسو کور ته ځئ بیا ورشئ اوس کور ته دقه حساب زمونږ د دې خانقاهونو هم دی مرشدینو له هم پکار دی چې هېڅ پیسه څوک ځان سره بندیوان نه کړي ورته د کور حال احوال تپوسونو لپاره یې لیږي چې ورشه وګوره کور کې د معلومات وکړه کور ته ورشه چې هغه ورشي بیا دې راشي ځي او راځي دي پکې خیر دی نو دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام د کور د ذمهدارو احساس ورکړه مالک بن حویرث وایي موږ ځوانانو ته چې کور ته ورشئ تپوس پوښتنه وکئ چې ستاسو کور کې څوک دي د هغوی معلومات وکئ هغوی له ورشئ هغوی به خوشحاله شي د دې وجې چې بنده د سفر نه هم راشي نو یول خپل کور ته بیا زر په تلوار دي جومات ته دې ورشي بیا د کور ته ورشي چې هغوی ته اطلاع وي نو بیا د زر کور ته ورشي او اسې دې بهر نه پاتې کېږي بهر دې اسې نه پاتې کېږي خاص کر هغه څوک چې د هغوی کورونه آباد وي ودان وي نو په هغوی باندې ډېره ذمه داري ده چې هغوی خپلو کورونو ته واپسي کوي او بیا ځي تپوس کوي نو د دې حدیثو دواړو احادیثو مطلب دا دی
چې په موږ باندې د خپلو کورونو ډېره ذمهداري ده. موږ به د هغې خامخا تپوس کوو او موږ به د هغې حق ادا کوو او د حقوقو بحث هم شروع دی. الله دې زموږ ستاسو له د حقوقو د ادا کولو توفیق راکړي. ډېر ګران کار دی. ما خو دې دوو خبرو ته خیال، یو ګناهونه، د ګناهونو معافي د الله نه ډېر غوښتل پکار دی، بل د حقوقو لحاظ ډېر ساتل پکار دی. یو بنده لګیا دی، هغه وظیفې هم کوي، هغه ډېر زیات نوافل هم کوي، یا ډېر لوی علم لري، خو حقوقو کې کوتاهي ده. که هغه هر څوک دی هغه نه به د هغې تپوس کېږي. بل دا دی یو بنده دی، هغه ډېرې وظیفې کوي، صرف د دنیا وظیفې کوي او د خپلو ګناهونو د معافۍ هغه وظیفه نه کوي، استغفار دی هم بد کوي. نورې وظیفې دی هله کوي چې اول استغفار دی وکړي. زما خو خپله دغې ته خیال شوی که کوشش کوم په واموارو که بل یو وظیفه شروع کوم، چېرته ګاډي کې ماسې خو راته ګرانه وي دغه شان چې ګاډي کې یم نو واموارو که یو وظیفه وام لا حول ولا قوة به وام حسبنا الله، بس وام نه ما استغفار نه دی ویلی، نو چې 100 ځله یا 200 ځله ووام وام دا څومره دی، دا خو ډېر کم دی اوسم، نو بیا ووام، بیا اخیره کې دا وشي لړ شم راشم چېرته بله وظیفه رانه ونشي، صرف استغفار وام. استغفار ډېر پکار دی، استغفار ډېر زیات پکار دی او په دغه نیت باندې پکار دی چې الله مو ګناهونه معاف کړي. او دویم د حقوقو ادا کولو ډېر خیال ساتل پکار دی. خیر دی موږ د ډېرې وظیفې ونه کړو، موږ د ډېرې چلې ونه باسو، موږ د ډېر زیات موږ سره د اجازې نه وي، موږ نه د خلک متاثره نه شي که نه، خو چې موږ د خپلو خپلوانو، د خپلو رشته دارو د ماتختو حقوقو ادا کړو، د هغوی حق ادا کول غواړي. او صحیح مرشد او صحیح شیخ هغه وي چې هغه خپل مرید ته د حقوق العباد ډېر تلقین کوي، د حقوق العباد. او دا مونږ چې دلته کې دا کوم درس شروع کړو دا مو په دغه بنیاد شروع کړو چې د بعض ځایونو نه به د سالکینو متعلق ډېر شکایات راتلل، که هغه تبلیغي حضرات دي زمونږ، که زمونږ خانقاه سره تعلق ساتي، که طلبا یې، که زمونږ خدمت کوونکي وي، نو هغوی له پکار دي چې ځان ډېر زیات محتاج ساتي د هغه خبرونه چې د هغې په وجه باندې دې ټول کار ته نقصان رسي. هسې هم د الله نه یره پکار ده په دغه بنیاد باندې. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو د حقوق الله او د حقوق العباد د دواړو د ادا کولو توفیق دې موږ له راکړي. الله موږ ته پرون په احادیثو کې تیر شو چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ټولو انبیاو په معراج په شپه باندې یو ټکی به یې خامخا وي چې مشران به لکه آدم علیه السلام نیکه راته زموږ د ټولو پلار او ابراهیم علیه السلام، نو دی دواړو حضراتو انبیاء علیهم السلام ورته وی مرحبا بابن الصالح وبالنبي الصالح، او نور ټول ورته وی مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح. اے بچیا په خیر علی، اے صالحه بچیا، اے روره صالحه. ما طالبانو ته وی ما دا صالح لفظ مونږ کې ډېر زیات اسان غونته دی، نو زمونږ ستاسو ذهن ته به راځي چې دا ټولو انبیا ورته صالح وی، نو د نبي علیه السلام په صالحوالي کې خو شک نشته، نور القاب ورته ولې نه وي؟ د دې څه وجه ده؟ وایي د دې وجه دا ده چې صالح په عربی کې یو داسې جامع ټکی دی چې دا یو شي له نه دی. ګورئ بالفرض څوک وایي دا پلانکی ډېر تهجد گزار دی، یو تهجد کوي که بل وایي دا ډېر زیات نوافل کوي، دی وایي ډېر زیات ذکر کوي، دی چې دی نو ډېرې روجې نیسي، ده وایي ډېر حجونه کړي دي. دا یو عمل دی که نه؟ خو صالح داسې شی نه دی چې یو عمل ته راجع دی، دا د یو عمل په وجه نشي ویلی. هغه ټول اعمال صالحه چې هغه د الله د رضا سبب ګرځي چې کوم انسان دا ادا کړي هغه ته صالح ویلی شي. او بیا عجیبه معنا د صالح دا ده، ګوره دا یاد ساتئ، خصوصا طلبا علما. صالح چاته ویلی شي چې ادایګي کوي د حقوق الله او د حقوق العباد، الله رضا ساتي مخلوق رضا ساتي. دا ډېر مشکل، دا ډېر مشکل کار، یعنی د الله د حقوق هم ادایګي کوي، الله حقوق هم ادا کوي او د بندگانو حقوق هم ادا کوي. دغه انسان ته صالح ویلی شي.
او نبی علیہ السلام په کائناتو کې د ټولو نه لوی صالح انسانو چې ومې د الله رب العزت حقوق ادا کړي دي ومې د انسانانو حقوق ادا کړي دي. خو یاد ساتئ د حقوق العباد سره سره نبی علیہ السلام هم د صالح لفظ ده هر یو شي لره د هغې حق ادا کوي. نو نبی علیہ السلام یوازې د انسانانو حقوق نه دي ادا کړي. حقوق العباد کې د نبی علیہ السلام د حقوق العباد نه علاوه په حقوق المخلوقات باندې هم نبی علیہ السلام د ټولو مخلوقاتو حقوق ادا کړي دي. تاسو وګورئ زناورو ته وګورئ چرند پرند ته وګورئ ټولو ته حقوق ادا کړي دي. نو نبی علیہ السلام صالح نو صالح څومره لوی لفظ دی څومره جامع لفظ دی. اوس مونږ ټول القابات ګدو دی دا دی دی دا دی دی دا دی دی دا دی او صالح مونږ داسې سپک غوندې لفظ زمونږ ذهن ته مونږ دا خو آسان غوندې دی دی خو هر چا دپاره باندې ویلی شي ورنه صالح هغه لفظ دی چې بس زه به دا ووایم الله دې مونږ د دې مصداق وګرځوي الله دې مونږ د دې مصداق وګرځوي. صالح چاته ویلی شي هغه چاته ویلی شي د هغه زړه صفا وي. صالح چاته ویلی شي هغه چاته ویلی شي چې دی د الله د رضا دپاره کار کوي. صالح چاته ویلی شي چې د ده اخلاص وي په اعمالو کې. صالح چاته ویلی شي چې د ده سینه پاکه وي. صالح چاته ویلی شي چې ده کې تقوا وي. صالح هغه چاته ویلی شي چې دی په ټولو انسانانو کې یو داسې ښکلی ژوند تیری چې د خلکو دپاره مثالي ژوند وي. نو ګوره مونږ خو کله کله داسې هم یو انسان موز او دس کې کمزوری خو نور ښی نو مونږ وایو یاره دی ډېر صالح دی. یو انسان ډېر ښه موز او دس کوي خو نور حقوق کې کمزوري مونږ وایو یاره ډېر صالح دی. ولې دی موز کوي یاره موز د صالحوالي نښه نه ده. د صالحوالي نښه دا ده چې هغه مؤمن چې هغه الله هم رضا کوي او د مخلوقو حق هم ادا کوي دته صالح ویلی شي. الله دې زموږ دغه صفات نصیب کړي او د صلاح والا صفات دې الله زموږ ستاسو نصیب کړي. علی سیدنا محمد